څو د پرمختګ او خوشحالۍ خبرونه. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. لومړی، امریکایي هوایي شرکتونه د افغانستان له لارې خپلې الوتنې بیرته پیلوي. هندي رسنۍ ویلي چې له 2 کلونو وروسته امریکایي او اروپایي هیوادونو هوایي شرکتونو ته د افغانستان پر فضا د الوتنې اجازه ورکړې شوې ده. د 2020 کال په اګست میاشت کې د سرفراز حکومت له بیا واکمنېدو وروسته پر افغانستان د دوی د الوتکو تګ راتګ درېدلی و. اکانومیک ټایمز پرون ویلي چې د امریکا هوایي چلند ادارې په روانه اونۍ کې امریکایي الوتکو ته اجازه ورکړه چې د افغانستان له خاورې په 22,000 فوټه په لوړوالي الوتنې وکړي. د اروپایي ټولنې د هوایي چلند خوندیتوب اداره د خپلو غړیو هیوادونو هوایي شرکتونو ته هم ورته سپارښتنه کړې ده. د اکانومیک ټایمز د څرګندولو له مخې د دې پرېکړې د پلي کېدو سره به د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د تګ راتګ په وخت کې د پام وړ کمې راشي، ځکه د افغانستان له لارې د تېرېدو ځنډېدو د الوتنو په وخت کې شاوخوا نیم ساعت ډېر کړی و. بلخوا تیر کال د اوسپنې پټلۍ له لارې 3 میلیارد افغاني عواید راټول شوي دي. د اوسپنې پټلۍ ملي ادارې مسؤلینو ملت ته د حساب ورکولو په پروګرام کې ویلي چې په تیر یو کال کې د افغانستان د اوسپنې پټلۍ له لارې 4.5 میلیونه میټریک ټنه توکي لیږدول شوي چې له درکه یې 3.1 میلیارد افغاني عواید راټول او د حکومت خزانې ته سپارل شوي دي. د یادې ادارې مسؤلینو دغه راز ویلي دي چې د 43 کیلومترو په اوږدوالي د خواب هرات د څلورمې قطعې د لومړۍ فاز کار به ډېر ژر پیل شي. د دوی په وینا یادې قطعې کار به د 14 میاشتو په موده کې بشپړ شي. وروسته د پرمختګ خبر بیا دا دی چې پکتیکا کې د څښاک اوبو 80 پروژې بشپړې شوې. په پکتیکا کې د سیکا موسسې په مالي ملاتړ د اوبو رسولو 80 پروژې بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د دغه ولایت د کلیو بیارغونې او پراختیا ریاست مسؤلینو ویلي چې دغه پروژې په ګومل، زیړوک، ارګون او برمل ولسوالیو کې د 500,000 ډالرو په لګښت جوړې شوي دي چې په کې د سیمو 215 کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې وه. د مسؤلینو په وینا د یادو پروژو په بشپړېدو سره 26,240 کسانو ته د څښاک اوبه برابرې شوي دي.